پاک خدای تعالی جل جلاله په سپېڅلي نامه د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. د غزل ماښام په لومړۍ خپرونه کې مو زه ضیاءالرحمن مخلص هرکلی کوم. موږ سره په دغه خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه، هر یو عبدالحق فدا صاحب او محمد آغا حیدري صاحب دي. دوی ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ. د دغه خپرونې پیل د حمزه بابا په دغه بیتونه کوم، وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوي د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. د خپرونې په دې برخه کې له قدرمن میلمه ښاغلي عبدالحق فدا صاحب څخه په خورا درنښت هیله کوم تر څو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل راوړی غزل وړاندې کړي. ښاغلی قدرمن میلمه عبدالحق فدا صاحب. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ویاړ څېړنیز بنسټ ټولو محترمو درنو لیدونکو ته خدای جل جلاله مو خوښ لره. تاسو څخه هم ډېره مننه چې یو د ادبي مجلس مو دایر کړی دی. الله مو خوښ لره، الله مو ښاد آباد لره. په لومړی کې څو بیتونه دي چې دود د ټولنې و، هر کور به یو یو کټ لرلو. دود د ټولنې و، هر کور به یو یو کټ لرلو. ما هم په خپله په چرمو جوړ یو واسکټ لرلو. واه واه. او کلی کې ګرځېدم هر چا به لیونی ګڼلم. کلی کې ګرځېدم هر چا به لیونی ګڼلم. رواج و داسې ما لونګۍ او دی لایکټ لرلو. کلی کې ګرځېدم هر چا به لیونی ګڼلم. رواج و داسې ما لونګۍ او دی لایکټ لرلو. او وخت و د کلي ټولو خلکو به ګردي کالي کړل. وخت و د کلي ټولو خلکو به ګردي کالي کړل. دا ځل ځوانانو په تن کړی پردی شټ لرلو. دا ځل ځوانانو په تن کړی پردی شټ لرلو. راځو غزل ته چې د تناره په غاړه ناسته شرنګ له شور راځي. د تناره په غاړه ناسته شرنګ له شور راځي. ځکه ټپ ټپ د رپېدې زموږ تر کور راځي. او توخ د سکروټو یې د مخ پوستکی وسوځاوه. توخ د سکروټو یې د مخ پوستکی وسوځاوه. د غاړې توق یې له سینې بیا تر سره اوره راځي. او په نرمو ګوتو یې اوبه مړۍ ته وپاشلې. د سرکو شونډو اوف یې ګوره چې له زوره راځي. بیا وایي چې ما د دیوال په کنډو سر ورجیب کړ ویلی دم. ما د دیوال په کنډو سر ورجیب کړ ویلی دم. ما ته به دا نجلۍ راځي، هو بیا تر ګوره راځي. په دې مالت کې دوه مین یو ځای کول پیره. په دې مالت کې دوه مین یو ځای کول پیره. ګمان مې نشي چې خبره له پیغور راځي. او هغې ته اوس هم کلیوال زما نامه یادوي. پیدا به کله چې په دغه تهمت تور راځي. ماشاءالله حد کړی فدا صاحب. ډېره مننه. اوس د پروګرام په دې برخه کې له بل قدرمن میلمه ښاغلي محمد آغا حیدري صاحب څخه په خورا درنښت هیله کوم تر څو ښاغلو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو ته خپله راوړی غزل وړاندې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدمونو لیدونکو همکارانو ما هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. مننه مخلص صاحب چې موږ ته مو وخت راکړی و، خپرونه کې موږ ته بلنه راکړه. یو څو بیتونه دې وایي: ستا د ژوند رڼا یم، ستا د ښکلي زړګي نور یمه. ستا د ژوند رڼا یم، ستا د ښکلي زړګي نور یمه. بس مې د همدا خبر چې تا ته زه منظور یمه. او ګوره لا ژوندی یم، ته فتوا د مړي مه کوه. ګوره لا ژوندی یم، ته فتوا د مړي مه کوه. ګوره لا ژوندی یم، ته فتوا د مړي مه کوه. لرې لرې ښکارم، ستا له دیده لږ څه دور یمه. واه واه، حد شکر حیدري صاحب. غزل دا وایي: خیال سره مې ستا د یادو کړیکې شوې. خیال سره مې ستا د یادو کړیکې شوې. خیال سره مې ستا د یادو کړیکې شوې. یو د مې زړګي کې داسې څړیکې شوې. او کله چې دا ستا انځور ته ځیر شولم، کله چې دا ستا انځور ته ځیر شولم، سترګې مې پردو باندې تاریکې شوې. څاروان صاحب وایي: هغه وخت نه ستا په درد سوځېږمه. هغه وخت نه ستا په درد سوځېږمه. هغه وخت نه ستا په درد سوځېږمه. وینې مې چې تا سره شریکې شوې. ستا د بېلتانه باد چې پرې والوته. دا صاحب وایي: ستا د بېلتانه باد چې پرې والوته، هله مې د ژوند څانګې باریکې شوې. او پس له ډېره وخته دې لیدو باندې، پس له ډېره وخته دې لیدو باندې، سترګې دې په تورو رنجو شیکې شوې. شوله مې خړوبه د وصال تنده. مخلص صاحب: شوله مې خړوبه د وصال تنده، نورې مې د مینې شپې انتیکې شوې. وایي: شوله مې خړوبه د وصال تنده، نورې مې د مینې شپې انتیکې شوې. او آخري کړی دا وایي: راغی حیدري نور په خندا خندا. راغی حیدري نور په خندا خندا، جوړې چې تا سره اړیکې شوې. وایي: راغی حیدري نور په خندا خندا، جوړې چې تا سره اړیکې شوې. جوړې چې تا سره اړیکې شوې. ډېره مننه قدرمن حیدري صاحب. الله تعالی دې ستا په ځیرکتیا کې لا نور برکتونه واچوي. وایي چې سا اخلم نوی ژوند او دلبر دی مازدیګر دی. سا اخلم نوی ژوند او دلبر دی مازدیګر دی. تازه ښکلې هوا ده او ژیړ لمر دی مازدیګر دی. د خپرونې په دې برخه کې د خپرونې بل برخوال له قدرمن ملګري ښاغلي دیدار الله څاروان څخه په خورا درنښت هیله کوو تر څو موږ تاسو ته خپله راوړی شعر ډالۍ کړي. زه هم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې د خپرونې ټولو ګډونوالو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. وایي: یوه پیغله ناخبره له جهانه، یوه پیغله ناخبره له جهانه، و اوبو ته د چینې ورا روانه. دنګه ونه سپین رخسار غټې سترګې، دنګه ونه سپین رخسار غټې سترګې، کج باڼه ابرو کمان و درګې درګې. زه حیران شوم پریشان شوم ناڅاپه. فدا صاحب: زه حیران شوم پریشان شوم ناڅاپه، نه پوهېږم دا شیشان شوم ناڅاپه. غرور مې د ځوانۍ ریشه ریشه شو، غرور مې د ځوانۍ ریشه ریشه شو، په لیدو د دې جنۍ ریشه ریشه شو. حد دې کړی څاروان صاحب. دا بیا ځلې سیده شوه لکه لښته، دا بیا ځلې سیده شوه لکه لښته، په ملاقاته را شیوه شوه دا نیکبخته. ما همدا تمه لرله تر منزله، ما همدا تمه لرله تر منزله، چې رااړوي به سترګې جنۍ کله. جنۍ ولاړه، جنۍ ولاړه د کور ورې کړو راپورې، جنۍ ولاړه د کور ورې کړو راپورې، ما ته یې وکتل تر درزه لور تر لورې. بیا را پاڅېده دیوال ته یې غاړه ورکړه، بیا را پاڅېده دیوال ته یې غاړه ورکړه، پوندې هسکې کړې رومال ته یې غاړه ورکړه. زه دمه د یوې دنګې ونې خواته، زه دمه د یوې دنګې ونې خواته، هغه ونه وه د دوی کور ته ورماته. وایي: زه دمه د یوې دنګې ونې خواته، هغه ونه وه د دوی
د دوی کور ته ور ماته سم د لاسه په کوڅه کې شور ماشور شو سم د لاسه په کوڅه کې شور ماشور شو هغه وخت چې زما غږ په کلي خور شو دلته ډېرې نجونې ډله ډله راغلې له هر لوري وې کوتره ډله راغلې ننداره را باندې جوړه د سودا وه فدا صاحب ننداره را باندې جوړه د سودا وه هرې پیغله ته مې ځان ته ادا وه حیدري صاحب د یوې راته ویل ای سوداګره ته هماغه سړی نه یې جادوګره ته پرون وې دمه شوی دلته لاندې زما خواته دې کتلې لاندې باندې هو ته هماغه پیغله ناخبره له جهانه نن مې تا ته د زړګي مینه راوړې پریمانه هغه پیغله چې تر ما شوه داسې تیره په مزاج کې لږ وه سخته تر ما ډېره وچې څنګه خو هغسې پاتې نه شوه زړه نازړه شوه خو هغسې پاتې نه شوه ښه نو وایه اوس د څه شي سودا غواړې ما ته پته ده د مینې ادا غواړې ډېره مننه کوم وایي چې شپه سبا ده ازانګې ته حاجت نشته ستا په لاسو کې ډیوې ته حاجت نشته له مودو نه مې رقیب ته انتظار یم په دې کار کې حوصلې ته حاجت نشته د ترنم دنیاګۍ ته ورګرځو یو ځل بیا له قدرمن ملګري عبدالحق فدا صاحب څخه هیله کوم تر څو موږ د ترنم پټال وزنګي قدرمن ملګری عبدالحق فدا صاحب مننه خدای دې خوښ لره یو څو بیتونه دې هسې ارشاد دې وي فدا صاحب خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځېږي لشکېدلې ګرېوان وپوښته چې څه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي د خامک څادر چې څنګه ترې ښکارېږي د غریب کې کنداري زلمي ویده دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي لشکېدلې ګرېوان وپوښته چې څه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي هغه لوی دښته کې اوس هم اذان کېږي ټول وګړي د لیلې له سره مړه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي لشکېدلې ګرېوان وپوښته چې څه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي درته مور د بمو هم پرې استعمال شوه هغه ټول خلک غږ نه اوري کاڼه دي
په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي په مزار چې د چینې سپین رنګ موښلی په مزار چې د چینې سپین رنګ موښلی شهیدان دې د عربو له کال دي شهیدان ډېر د عربو له کال دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي لشرېدلي ګرېوان وپوښته چې څه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي فدا ټول زنده‌باد مرده‌باد وایي فدا ټول زنده‌باد مرده‌باد وایي تورنه اخلي له سره تېر دوی نه دي تورنه اخلي له سره تېر دوی نه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي لشرېدلي ګرېوان وپوښته چې څه دي په بڼو یې له لسیزو ګرد پراته دي. نړۍ مننه قدرمن فدا صاحب واقعا خدای ترنم وو که له ژبې مجار سم هیله ده چې قدرمن ګډونوال او لیدونکي خپله مینه په خړوبه کړې وي. نړۍ مننه بیا هم خدای مو په ژبه برکت واچوه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د غزل ماښام خپرونه تر دې دمه مو له ملتیا څخه نړۍ مننه کوم له موږ سره اوسئ تر بیا مو په لوی الله تعالی سپارم مننه. د غزل ماښام ادبي خپرونو د لیدو لپاره د ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.